سپین ږیری بابا ولې له دې وطن سره دومره لیونۍ مینه لري؟ نن یې بیا څه ویلي دي، څه کول غواړي؟ ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په دې هر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ولسمشر غني د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي سره په لیدنه کې وویل چې زموږ هڅه دا ده چې افغانستان د سیمې په اقتصادي، سوداګریزې او انکشافي څلورلارې بدل کړو. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې نن ولسمشر غني له غرمې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي مرستیال کانسوکي سره په ارګ کې ولیدل. نوموړي له ولسمشر غني مننه وکړه چې د جاپان هیواد د نوي امپراتور د تاجګذارۍ په مراسمو کې ګډون وکړ او وی ویل چې دا د جاپان او افغانستان ترمنځ پراخه دوستانه اړیکې ښیي. ولسمشر غني د جاپان له همکارۍ هم مننه وکړه او وی ویل چې جاپان د افغانستان نړیوال متحد دی چې په اقتصادي پراختیا او بیارغونه کې لوی رول لوبولی او موږ د دغه مشارکت قدرداني کوو. هغه زیاته کړه چې سوله د افغانانو لویه غوښتنه او زموږ مهم لومړیتوب دی او پایداره سولې ته یوازې د افغان دولت په مالکیت او رهبرۍ رسیدلی شو. هغه وویل د باعزته او پایداره سولې د تامین لپاره له خپلو مهمو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو سره سلا مشورې کوو. ولسمشر غني زیاته کړه چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي. هغه وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ګواښونه له منځه یوسي او د خپلو خلکو او هیواد ساتنه وکړي. نوموړي دا هم ویل چې موږ د خپل اقتصادي ودې او عوایدو زیاتولو لپاره ستراتیژي لرو او په بودیجه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره مو پلان د عملي کېدو په حال کې دی او موږ غواړو په راتلونکو څو کلونو کې ځان بسیاینې ته ورسیږو. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ تر څو له دغې موضوع څخه خبردار شي. مننه.